ارګوایي د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې په 21مه غونډه کې د سړک غاړې د لاس پلورونکو د تنظیم طرحه او د هیواد د اقتصادي زونونو د ارزونې د کمیټې راپور تایید شوی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د صنعت هونۍ په 4 میلیون نړیوال نندارتون پرانیست غونډه کې ویلي چې سرپرست حکومت د بهرنیو وارداتو پر ځای د کورني تولید ملاتړ کوي او صنعتکارانو ته لازمي اسانتیاوې برابروي. ځانګړو ځواکونو د بدخشان ولایت په شهدا ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې یو مهم غړی زید الله چې د احمد مسعود له لوري له داعش ډلې سره د همغږۍ لپاره ټاکل شوی ووژلی او یو ملګری یې ژوندی نیولی. د روسیې امنیت شورا وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د سرپرست حکومت استازي په لومړي ځل د مسکو په بلنه د لوړپوړو چارواکو په نړیوال امنیتي ناسته کې ګډون وکړي. د پنجشیر ولایت له کانونو د استخراج شوو زمرودو په تازه داوطلبۍ کې 1414 قیراته زمرود په 101,090 امریکایي ډالرو وپلورل شول. د انګلستان د لیورپول فوټبال لیګ د اتلولۍ په مراسمو کې یو 53 کلن کس د لوبې د مینوالو په ګڼه ګوڼه موټر ښیګولی او 20 تنه یې ټپیان کړي چې له ډلې د 2 کسانو حالت نازک ښودل شوی. او فلسطیني سرچینو رویټرز خبري اژانس ته تایید کړي چې حماس جهادي غورځنګ د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکاف له لوري غزه کې له 70 ورځني اوربند سره هوکړه کړې ده.